د سلګونه نندارچیانو په منځ کې د والیبال د لوبه له سپورت سره په دې ولایت کې د خلکو د بېسارې مینې یوه بیلګه ده. د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې د قرغیو ښاروالۍ په همکارۍ د سمسور لغمان جام تر عنوان لاندې د والیبال د 32 لوبډلو ترمنځ د پیل شویو سیالیو پیلوبه ده چې د ګڼو خلکو په شتون کې ترسره شوه. موخه او هدف دا ده چې زمونږ د لغمان دغه آینده ځوانان پیاوړي شي، قوي شي. نو زمونږ هڅه کوشش هم دا ده جامع امر ورزشي فدراسیونونو سره چې سره هم د لغمان ورزش موږ د ولایتو سره سیال کړو. زمونږ د ادارې له خوا نه د محترم ښاروال صاحب نه او د ټورنمنټ جوړونکو نه د والیبال فدراسیون ټول نه منندوی یو چې دوی د خپل مسلک او د رشتې د خدمت کې او کار کوي او موږ ورزشي اداره به الحمدلله په ټوله برخه کې ورزش ته وده ورکوو. که هغه څه زموږ هره رشته خو موږ به باله دې کوشش دا کوو چې ایرانوي دودیزې لوبې رواجي لوبې هغه ژوندۍ وساتو، هغې ته کار وکړو. بل لور ته لوبغاړي دغه سیالۍ په دې ولایت کې د والیبال لوبې د پرمختګ په برخه کې مهمې ګڼي. دغه لوبې ډېرې مهمې دي. هغه ځوان استعدادونه چې دغسې ټورنمنټونو کې راښکاره کیږي تر څو د خپل ولسوالۍ او ولایت نمایندګي وکړي او د فدراسیون څخه مو دغه غوښتنه ده چې دغسې ټورنمنټونه لا زیات کړي تر څو نوي استعدادونه پکې را پیدا شي. نو د ښاروال صاحب څخه مو غوښتنه دغه ده چې دلته د میدان چې دی د سیلبینو هجوم ډیر دی او میدان کې سیلبین نه ځایږي. دغه میدان ته یو څه ناڅه نور ځمکه موقف کړي او د میدان لږ اندازه لوی کړي. د دې ترڅنګ د یادې ولسوالۍ ښاروال ورزشکارانو ته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکوي. انشاءالله په راتلونکي 1415 کال کې به موږ دا میدان پراخو او نور به وسعت ورکو. څومره ضرورتونه چې ورزشکارانو دي او د عامو خلکو کومه غوښتنه انشاءالله زموږ قرغیي ښاروالۍ به دغه ضرورتونه دی په پام کې نیسي په نوي کال کې او دا ټول ضرورتونه به ورته انشاءالله پوره کوو. د یادونې ده چې سمسور لغمان جام د والیبال دغه سیالۍ هر کال په دې ولسوالۍ کې ترسره کیږي.